ما په دې خپلو سترګو باندې د یو جومات په لاره باندې تېرېدلم، یو سپین ږیری او تکه سپینه ږیره وه، په ږیره کې تور ویښته نه وو. د تراو نه بعد داسې کڼکۍ وې د جومات. اعتکاف دې ته نه وایي چې موږ به جومات ته لاړ شو، څوک به تیاری، څوک به راوړي او موږ به خورو. ماسخوتن به ملګري را رواني، فلانکي خان فلانکي خان ملاقاتیان به راځي. ولې دا بیچاره په جیل کې بند دی، شربتي پیپسیان فروټ به راوړي، په ګینټو ګینټو به د سره ناست دي په اعتکاف خانه کې، او بیت الله د الله په کور کې به په غیبت کې اخته وي. اعتکاف کې عزم وکړه، قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. مخلوقنا په دې لسو ورځو کې تعلقات قطع کړه. موبایل چې اعتکاف له راځي، موبایل په کور کې آف که او بند که. قطع العلائق عن الخلائق، مخلوق سره تعلقات وشلوه. بچو لس ورځې دي الله ستاسو مل شي. بیبي ستا دپاره ما سفرې وکړلې، شپې او ورځې مې شوګیر کړلې، خو لس ورځې دې ستا الله مل شي. زه به جومات کې د خپل الله سره راز او نیاز ته کښېنم. داسې نه چې اعتکاف ته م ناست او ګناهونه کوي. ما په دې خپلو سترګو باندې د یو جومات په لاره باندې تېرېدلم، یو سپین ږیری او تکه سپینه ږیره وه، په ږیره کې تور ویښته نه وو. د تراو نه بعد داسې کڼکۍ وې د جومات، او د کڼکو خواله راغلی او دننه ولاړو. په الله قسم چې سګرټ یې څکه او د جومات په اعتکاف کې ناس بابا و او په جومات کې سګرټ لګولی. یوازې و، یوازې و، څوک نه و، خو الله و. الله ولیده. داسې اعتکافونو سره د امت نورم غرق شي. قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. اعتکاف دیتا وی دوستانو، لس ورځې زما او ستاسو تعلقات ختم. ملاقاتیانو مه راځئ، سنټر جیل ته نه یم وړی،